درنو ملګرو سلامونه می قبول کړئ. تاسو سره یو ډیر افسوسناک خبر شریکوم چې د پاکستان په کراچي ښار کې یو بل ښکلی ځوان چې 14 کال عمر لرلو ارسلان محسود نوم دی چې د وزیرستان ځایي اوسیدونکی او په کراچي کې هغوی ژوند کولو چې پولیسو په ډیر بې دردۍ سره وژلی دی. د هغه قصور سو او هغه ولې وژل شو دا ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم چې د هغه پلار په دې باره کې څه ویلي دي. مکمل تفصیل را سره په دې ویډیو کې وګورئ. ارسلان محسود چې 14 کلن د 12م ټولګي یا د 12م جماعت زده کوونکی و، هغه په ډیر بې دردۍ سره په کراچۍ کې د کراچۍ پولیسو په ډزو باندې وژلی دی او بیا یې دغه وژلو ته د پولیس مقابلین نوم ورکړی دی او ویل یې چې دغه هلک پولیس سره په مقابله کې وژل شوی دی او بیا داسې هم ویل کیږي چې دغه ملزم یعنی ارسلان محسود سره یو تمانچه او 15 ګولۍ هم برآمد شوي دي چې کله په دوی باندې ډزې شوي دي نو د سره خپل یو ملګری هم په ډزو باندې لګېدلی چې هغه اوس مهال زخمی دی، خو ارسلان محسود په هغه ځای باندې په موقع ساه ورکړې وه. د ارسلان محسود پلار وایي چې موږ د پولیسو د کارکردګۍ نه مطمئن نه یو او موږ ته دې زر تر زره انصاف راکړل شي. هغه وایي چې څوک دې په موږ باندې ګوته اوچته کړي چې موږ چا سره څه بد کړي وي او یا زموږ نه په خپله علاقه کې څوک ازار شوي وي، داسې هېڅ هم نه دي شوي. خو بیا هم هغه وایي چې د ګل په شان زوی مې په بې درده مرګ باندې ووژل شو. ارسلان محسود چې ځایي د وزیرستان اوسیدونکی او په کراچۍ کې د ژوند شپې ورځې تیرولې او هلته ژوند کولو چې په ډیر بې دردۍ سره پرون پولیسو وژلی دی او ویل کیږي چې دغه پولیس په ډیوټۍ باندې هم نو، خو اوس مهال هغه پولیس هم نیول شوی دی او د علاقې ایسیچو هم معطل کړی شوی دی. قدرمنو دا یو دردونکی او افسوسناک خبر چې تر تاسو مو در ورسو. زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت تاسو له نو او تازه معلوماتو نه خبر وساتو. تاسو ټول په لوی الله سپارم.